استاسو بزان نه صاحب شیخ صاحب نه جوړه چې د صاحب دوه ورځې تسبیح لاس کې راواغسته او په درې مورز بیا د جبرائیل علیه السلام پتا یو بادشاہ خپل وزیر نه تاسو کو چې په دې مې پوي کچ دی او لوی پیر مقام ډیر اوچته او کدا طالبان چې دی دا وظیفه خوري او په جمعاتونو کې ډیر دي د دې مقام اوچت هغه ورته صاحب د هغه سړی مقام اوچته چې د چا قران په ترخ کې او مکتب ته روان ول دا سره هغه پیر دی او ډیر خلق لا سنا سپي او دا بس ول ما به چشمدید کوی ول ډیر خطر آزاد شپې د شپې راوتی دي دواره د پیر صاحب خلوت خانه ته تلی دروازه ټکولې دا سوکه او وزیر ورته وې بادشاہ ور سره دی چې جبرائیل علیه السلام خاول په خیر رااله وساخو خرو عادت څه پوهدو چې جبرائیل چرته غیر پیغمبر ته راځي وې جبرائیل علیه السلام مو خدای وې چې نور اخواري مکوا بس ته مې اور رسول خپل مرتبه تسبیح مسپیال ته لړ کړی دي وې مړه دومره لیټ شو زما بیړه تبا شو په وظیفو کولو ول خان بادشاہ ته پوه شو چې کافرم شو ورپس ورازاوس جمعه تراغله د طالب دیو بلا کړی دا د سرشمو د تیلو کتاب ګو دروازه ټکولې ول سو کې ول جبرائیل علیه السلام خدای وایي چې خواري مکه ومد سي بدی ملاقات په خوا د طالبانو باندې غټي غټي کوتا کې ګرځو ا کوتک ته لاس کړی ول درېګه چې ستړي مشي درته وک او چې دروازې تراغله بادشاہ او وزیر دواړو منډه کړی دا ول درېګی کنه دا جبرائیل داسې خوار دی چې ما پسې راځي چې زه تلاړ نو بادشاہ ورته ما دا ومنل چې مقام داغه چا اوچته چې چا علم کړي تاسو خیال راکړئ نو عرض مې داو چې آدم علیه السلام پویو چې هغه بے نیاز داغه خوخه ده چار کله نظر د کرم انسان خو عاشق او د عاشق ډیوټي دا نه ده چې د معشوقې د منظور نظر شي د کاو د دې سره چې د په در کې ورته پروت معشوقې خوخه ده چې کله نظر د کرم په رمضان یو بزرگ تیر شوی دی هغه وی عاشقان ډیر پرات رمضان دی په درد سنم عاشقان ډیر پرات رمضان دی په درد سنم خدای په خبر دی چې د یار مینا بچا سروي تبا په در کې ورته پروت باقی دا غي نظر د کرم کیږي کنه کیږي د سره ستا کار لکه رحمان بابا وی چې ما چسترګي و ګل روختا واړولې ما چسترګي و ګل روختا واړولې په هغه سترګو می ویني او جړلې محبوب باندې چې نظر پریوت په هغه سترګو می بیا ویني او جړلې خو ما ته ګوري نو چې د عشق ډېر پتهش کراغله ده نو وی چې دنیت د آشنای نو سنما چې دنیت د آشنای نو سنما نو د رحمان سترګې دی ولې نه ګندلې چړنو ما د سترګې باندې ګندلې وای چې ما تا ته وکته محبوب استا په تصرف کې نه دا خپل خوخه چې تا ته ګوري او کنه ګوري تبا تمام اسباب د عشق دي آتا مهیا کړی نور مخکې داغه خوخه ده چې تا ته ګوري عرض داو چې الله محبوب آدم علیہ السلام ته تقاضا کوي چې یا الله اوس چل راته وکړه کیږي بس محبوب نه حکم وشو چې توایا چې ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اے رب زمان ظلمنا انفسنا ما پخپل ځان پخپل زیاته کړي دي وان لم تغفر لنا کتارا تبخنا نکړه وترحمنا او تارا باندې رحم نکړو لنكونن من الخاسرين ما کار به خراب درې سوا کال پس درې سوا کال نن زمون دې ملک ته وګوره څه ملک دی څه وطن دی چې څنګه مونږ یو داسې را باندې حکومت تاسو وګورئ د کراچۍ کې بیا اور بل
जुनेजो से ऐलान को जब कराचे के नाचते अलकत से मुलाय जी कराचे की केने हो जनाजे बद खल्को के हो लंबे में बेद सूबह सरहद नमी और द्रे वजीरान वक्ती दी चे कराचे हाल टिक कई राश अद सूबह सरहद वजीरान चे कुम तेरी कसम तो खुदा चे द्रे वाला गुंगियान द्रे वाला गुंगियान चे वक्त दे पदाखला के नहीं वरना न इस टाइम पर खबर अब कोई दाई को चराशी द कराचे जुनेजो बैल तनास खलक कबाब की गी लग गया तब पदागस्तर गुरुंद शेचदा तपे गो पगबर गो के नहीं खलक वल्लाह काल अबल औरत द कराचे खलक रागली वेल मुंग तदा पता न लगी कि मुंगा माजिर और बिहारियान वाले मड़को वगी मुंग वाले मड़कई वल्लाह करा था पता कोई आवाज शिवे दे च वही है दावाज चा करे दा चा करे दावाज आगा इंटरनेशनल शैतान मल करे दे च कम तमुंग मामा वायु च अमेरिका दावाज अगी कर उस वजीरान बजी अवल तबचे दे कराचे के दखल को जोड़े के दीप जोड़ पुई जोड़ा पर कराचे के कोल वाड़े देता द कौम मशरान पकार देता खबरलोस खलक पकार देता जुबान दराज खलक पकार तासुनंद सुबह सरहद दे कौमुनो मशरान वरुए गई तो गोरा चिपया औरत के कराचे के अमन की कने या औरत दा शर्मिदल हुकूमत द कौम बच्ची कबाब कई लगी आदि खपलम के सन की कौम तापीलू का कर ता खुदा तबाह का चे तबाशी कौम तापीलू का चराशी मुंग नाकाम शू उस दा जोड़ ताफो के तो वो रखी कने की या लका अफगान हुकूमत पेशकशों को जमात जुमात सीएडी वाला दा खबरा ऐसे दिल तार तू पड़ तू मली कसम सफाई उली कचे दजियोलक पदा स्पेगमो के वर्णन हुई अफगान हुकूमत पेशकशों को माता गोरी माता चिजा जंग बंदों वली बंदे दास्ता सो मल्क दे खपल मल्क तराजी हो आम माफा ऐलान हो अफगान हुकूमत नजीब न दे करे रूस का ऐलान करे मा जंग बंद जंग रूस को लो काबल मुजाहिद सरद रूस जंग हो द काबुल हुकूमत नजीबुल्लाह तो शहर अहो गुडागे नाचते हो असी और शे के खबर द रूस हुआ रूस पेशकश को चिज पग म्याशते बज जंग न को पदे रात को दा काबलियान दे पदे खबर अलग जान कोई जका चे काबलियान तब आगा औरज हुई चे खुदा और कुरान और दे जोले तो गोरे चे दा पाकिस्तान दकड़े शैतानत काबल ते होने दा दिलिम चे तजदकड़ा मंगना चे दा गन दलता होने सही दा से दा खुदा पर कहर बागता है यंता लकदा मुंग चे पे संग चरागली यही खाली उस जहन आगा से जई पदे दा खलक जान को रूसों में चे जंग न को दलता दा अफगान मशरानो नन सो रजो न पे जरगी दी संग चलुकू वक्त के दे कद रूस दा पेशकश द जंग बंद है पग में आशते बरूस दर तसबर और पग में आशते क्योंस्ता सड़ीत लो और जंग कोलो नुरूस बद टोले दुनिया खुलजान नवाड़े अगर ऐलान को बीबीसी जर्मनी चीन द दुनिया टोलो मुल्कों ने खैर मकदम करो कि रूस देर अलोया मेहरबानी उकड़ा चे द जंग बंदे ऐलान उकड़ो पची काबल की नन स्वयं अशपद ची बीबीसी पे लग गया टोलो द रूस शुक्रिया अदा करा चिता ची जंग बंद करो स्ता देर अलोया मेहरबानी जका चावल खुदा टोल मुल्कू ना लग गया चे रूस जालिम देखा रूस जालिम दे उस रूसुए चे जंग न अगी ये शुक्रिया अदा कर और दल तना द अमरीके पर शैतानत मुंगा टका टुका जारी उसातल शपग म्याशते पस कसम को खुदा दे चे दारूस दलदा से गड़च दर की चे न बदी पाकिस्तानी और न बदी गुलिस्तान बात गड़च दल रूस द दुनिया खुलजान न पदे बयान वाड़ो दुनिया चे तासुवेली चे परूस लानत दादे मां जंग बंद को सरद दुमरा लोया कुवता और दुई न बंदाई और एक चदर त चलो खैर चिता ता अमरीका रसी चिस्ता मां बेड़ा तबाकड़ी हो कनेमी देता सोचो कई
जियाउलक साहब दे देता सोचो की, जुनेजो दे देता सोचो की, दा गवर्नलान दे देता सोचो की, चे कदे पेशकश तासु मुस्तरक और पाकिस्तान यौजले दे कहर पर जद के रागे चे अमरीका दर तरारसी पाकिस्तान बद से तबाही लकपा ढाका की चे अमरीका रा रसेदा और ढाका तबाशे हो दे अमरीकी वेली चे जमा वन नंबर बेड़ा दर रवाना दक नहीं वेली और ढाका की चे सवाख के स्ता यौ लख फौज जंगे द लगियाओ और जर्नल न्याजी वेली चे जमा पलाश बटेंकू न तीरीगी तासु ख्याल रागे जी जमा पलाश बटेंकू न तीरीगी आगा द रूस उवम नंबर बेड़े द अमरीकी उवम नंबर बेड़े तोरो खावरो लतले वाओ ढाका मुंग न कट दासे मुंग द अमरीकी गनमो और दे खा बने नुनो और दे खा जोराबो वड़ांद कड़ियो और दे इमदादुनो वड़ांद कड़ियो चे द काबलियानो द बरकत जमुंगम ने अस्ताय वसे काबलियानो बांधे करावरीगी प मुंग रा ससीगी तो वर्षे अफगान मुहाजिरों के दा जमुंग खलक चे अफसरान दी नेस्ताय वसेश में नेस्ताय वल्ला चे जमा वस पे रसी और जोर खुदा खबर चे दा खूब जो गोर चे जद दुई द खेटो नदर त दड़ाए दड़ाए मुमनयू बास वल्ला कदा मुलियान जप्रेदम दाद मदरसों पर नामा बांधे चनंद पाकिस्तान लखून रुपए लकत वजीरे यो मुला द 2000 रुपये छे उकड़े 3 लाख रुपए दे वर्की और जिन मुलियान जमुंग दा जुमात ते दा जुमात चे दा जपकी मुंसको वक्ती रात चावे लांदी और द्वका सा लग्या हुई ची मुला गटते हो जुमाती वड़ू के तासु के बचावे ली नमाज दे गट मुलाला गट जुमात सोक वर कई गट जुमात को अग मुलाला वर कई चाद दुई दबले गई मोहम्मद खान जुमात माल सोकरा कई माल गुमंडई जुमात माल सोकरा कई सदर की सुनियारी जुमात माल सोकरा कई जमा चे दगा खुलाई खुदा खबर चे कबर लम जेरा की मगट जुमात मुंग लरा कई सो नो खबर दादा ची सोक खुद लोगी मरी दा जुमात राशिद दे मामू गोड़ी पदवाड़ उस्तर गुड़ू दे जुमात ला सड़े वजीफे शगई कली तवड़ी वक्त तेरे दी जुमात सड़ी वजीफे बेगाना सार तालिब यो से द खजा बची अगा सड़ी टुकड़ी यानी सही मामान खुद बेगाना सड़ी टुकड़ी खुरी और चा दी खीटा पूरे मंगी तरी वल्ला चे बनोसी लूरुना दे खीटो तदरवाचो मो कुलमे डेरी कम पदेज मका तारीख पाकिस्तान उगोरे आगा गुल जड़ाई बपके उगोरे चे अकल बमुखस नो दे वजना तारीख चे दे दा वजह दा चे तारीख पर बाब द दिन के इस वक्त मिले जका चे असली दिन चे दे आगा कुरान और हदीस या अक़वाल दा आइम्मा मुज्तहिदीन दी या अक़वाल दा आइम्मा मुहद्दिसीन दी या अक़वाल दा फुक़हा दी देना सिवा नर टोल मन गलत खबर पर उन माना पर यो मजलिस के चा तपोसो चे पनसवार और 10 मातीगी कना उस पोइनोमा चे अगा मुला चे फितवा वर करे वा चे पनसवार और 10 मातीगी अमा सरा नास और दासी मजलिस कराना खल्को तपोस नुमा वरता हुई चे पनसवार और 10 अलम आतीगी कसड़े बेउशिश या नसवारी सड़ी नसवारा चोलो सरा खुलई वीना ओकड़ा या खुलाए पखावा उबती होते अब तू कड़ाई दी कर पुलई दी आगा माती शुए नु ब्या खो 10 माती और कदा नहीं शुए नु ब्या खो 10 न माती आया द खुदा कमकल पके पासे द वे दे होई जी माती की फितवा वर करे नु मल कमाती की दे बमाम पुई की आखिर दिन खुद यो जाबिते और दे यो कानून नामादा दा खुद चा द प्लार द या द निक जयगीर न दे मा बम पुई बस आ गरीबम गले छोड़ो जवाब है उन्होंने खबर दादा चिद्दे खबरों के दीन कानून की चीजों शे नो प्लानी पीर वेली दी या प्लानी बुजुर्ग वेली दी या प्लानी तारीख वेली दी दा पबाब द दिन के इस हुज्जत में दीन इबारत ते द सलूर सीजुन अदिल्ला द शरे सलूर आयात हदीस इजमा और क़ियास दा सलोर दलाइल
اول خبره به پایات کی کایات کې نو بیا به حدیث کی او که حدیث کې نو اجماع کې به اجماع کې نو نو بیا به قیاس قیاس سلورم دلیل دی د شرع او دې د پارم اصل موجود دی په حدیث یو صحابي پیغمبر لګلو چالت تب فیصله پڅ شي کې هغه ورته به کتاب الله زبال ته د ملک فیصله د خدای په قران وفعل لم تجد که قران کتاب پیدا نکړه بیا پیغمبر ته استا په سنت وبکو زما سنتو کې پیدا نکړه بیا ورته اجتهد برای یا رسول الله زبا اجتهاد بالرای بیا کوم پیغمبر ورته دعا وکړه چې الله دې تا ته برکت درکړي زما او ستا رائے دواړو برابر بیا به اجتهاد اوس اجتهاد د پاره اهلیت به پکاري اجتهاد به هغه عالم کوي چې داغه په قران او په حدیث او په تمام دین باندې داسې عبور وی لکه دا تله ټول دین ورته داسې یاد هغه په مقام د اجتهاد خیر به هر تقدیر خبره می تاریخ پورې کولا چې تاریخ په باب د دین کې حجت نه یا لکه زمون په دین کې پلانې کارواله کې پلانی پیر ویلی نه چي د پیر قول قانون نه دی د بزرگ قول قانون نه دی قانون موجود دی نو بیا د بل چا قول قانون نشي دا یاد لرئ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کافی موده په جنت کې زکه چې د اول په جنت کې आवाज بیا ورته بیبي پیدا کړ بیا قران وایي چې دی دوارو تعالی وایي چې اسكن انت وزوجك الجنه فكلا منها رغدا حيث شئتما تو ستا بیبي دی په دې جنت کې اوسېږي خورای اوس کوي چې چاته مرزا وشي لیکن ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمين دی بوټي ته باندې نږدې کېږي او کدی بوټي ته نږدې شوي نو د نافرمان کوونکو نه بشي معلومیږي دا چې سکافي وخت دوی په جنت اوس بوټي څه شی دی کې دایمه او اختلاف څوک وایي څه بوټي او څوک وایي څه بوټي بار تقدیر ډېر علما دې طرف ته دي چې د غنم دانا نیمه آدم علیه السلام خوړه او نیمه بیبي حوا اوس وی خوړه ولې ځکه چې آدم علیه السلام دا خیالو چې قسم به په دروغه څوک څنګه د شیطان خو مونږ ته قسم وخوړ دلته دوه خبرې یا خدا چې آدم علیه السلام ته د شیطان د لعنتی کېدو علم نو د په قسم اعتبار او یا دا خبره چې آدم علیه السلام دا خیالو چې قسم په دروغه څوک څنګه ځکه دا قران ویلي چې وقاسمهما انی لکما لمن الناصحین فدلهما بغرور دې دوارو ته قسم وخوړ چې دې بوټي نه چې الله تاسو منی کړی ای دې کې راز دا دې کدا دانه تاسو خوړه ټول عمر په جنت کې پاتې شي او کم اون خوړه او کوم خوړه ټول عمر په پاتې شي او کوم نه خوړه نو دې جنت نه به مباس دې اجتهاد کې آدم علیہ السلام نیمه دانه دو نیمه بیبي حوا نو الله ورته فرمایل چې اوزید دې جنت نه بار بیبي حوا په جده کې راو ورزیدا او آدم علیہ السلام په سرندیب کې راو 300 کال دا دواړه جدا و الله ته التجا وکړه چې سچ وشو اخو اے الله اوس راته د معافی چلو خایا معاف کیږي بچ الله ورته فرمایل چې تاسو دواړه یو وظیفه دا کوي نو معاف وشي دا وایي چې ربنا ظلمنا انفسنا اے خدای مونږ په خپل ځان زیاته کړې وان لم تغفر لنا لنكونن من الخاسرين خدای کتا مونږ ته معافي ونکړه نو مونږ به د زیانکارونو دا وظیفه 300 کال عزیزانو دې ته سوچ کوئ چې آدم علیہ السلام د یو حکم عدولی باندې 300 کاله بیبی نه جداو پریشان چې څوک شپه ورځ د خدای د حکمونو عدولیانه کوي چې غیبت سره مونږ بچو
او بل طرف ته بیا د خدای بے نیازی ګوره، بے پروايي ګوره. ذکریا علیہ السلام چې قوم ورپسې شو منډې کړې، چې منډې کړې نو یو ونې له وی چې پناه راکا، نو ونه په منځ دوه شوه او ذکریا علیہ السلام پکې ورننوته بیا یو ځای شو. خدای ورته وی ښه زما په موجودګي کې تا ونې نه پناه څنګه وکړه؟ قوم اره کېښوده ونې د پاسه، ده ته یې وی که دې اواز وکړو نو کار به دې کړی، شور به نه کړي. په دا منځ یې دوه ځایه کواره. تاسو خیالو یوسف علیہ السلام د خوب په تعبیر ډیر خپه ده. یو سړی له د خوب تعبیر وکړو، ورته وی چې کجیل نه وتی ته به د بادشاہ خادم ولګي، ستا د خوب دا تعبیر دی. بادشاہ سره ولګي دي نو لږ زما شپارس ورته. الله ورته فرمایل چې ښه زلیخی چې په کوټو کې بند کړی وي او ما نه د امداد وغوښتو نو د تاخانو نه مې راوویستې او اوس دې په جیل کې دې سړي ته ووایي چې خدای ته بادشاہ ته زما شپارس. نو حکم راغی او د یوسف علیہ السلام قید 12 کاله. اندازه کوي مونږ خو غرق یو، تباه یو، زمونږ د نجات لار نه ښکاري. ګوره چېرته څو پورې چې د قانون تعلق دی نو زمونږ د نجات لار نه. دا کم شي کې چې تاسو نجات ګورئ دا نجات نه دی، دا عذاب دی. عزیزانو عرض داو چې هر وخت به امداد صرف د پروردگار نه غواړي او تکیا به د هر وخت د خدای ذات دی. په بندا دې تکیا وکړه نن دې سبا بني بیا به څه چل کوي. او یا بس ته عبد الله په معشوقو د جهان فخر کړه، فخر په هغه چې په سبحان فخر کوي. تاسو خیال را نو آدم علیہ الصلوۃ والسلام ته خدای پاک وی چې دا وظیفه کوا زما خوخه ده چې هر کله مې معاف کړي. دا ملک ستاسو د پلار دی چې چا دله چای وکړي 1 لک روپے، چا دله روټۍ وکړه 2 لک روپے، دا د ملک خزانه ستا ده. ایمان پیدا کوي او شرمېدلو ایمان پیدا کوي. عربو ته په میاش کې منډې وهي لس ځله، د عربو غوندې ایمان پیدا کوي. په عربو کې یو جماعت وښایئ چې د هغې امام د گریډ 18 او د گریډ 19 افسر نه یو امام. تمام جماعتونه د سرکار په تحویل کې دي، د تمام جماعتونو تنخواه ده، خادمان دي، ایر کنډیشن دي پکې، قالین دي پکې، محراب کې دروازه ده، امام رانه وزي دلته مونږ ورکي او بیا وزي په امام تانه نه خبر او ته امام نه نه دلته امام خو نه دی مشکی دی. مړه اگر کیو چې راشه امام دې ابګوتا پکې ووا کله بس تا د مړي کونه کې ګوتې زوامه دلته خو امام څوک چې د دوی مدي و یا په مزو کې کچا دومره مو وي چې د دوی جامع خیره نه دي اب بیگانه سړی وظیفه دا مذهبي امور دي او دا محکمه اوقاف ته دا حج پالیسی ده. اوس د حج ډولکی بیا شروع حج لالا کال پاتې ده داخله اوس نه شروع کی چې د دوی خزل پکې ګټه په بینک اوس ولې د پیسې داخله 30-36,000 روپے اوس نه داخله او حج لبزه کال پس دا سملک ده یا دا وطن ده. نو پدې د افغان مشرانم سوچ کوي، ضیاء الحق صاحب دې پدې سوچ کوي چې دا خلق پوهه ککنی والله ضیاء الحق څه پروا ده او که 10 شو جازونه تیار ولار دي زیب امریکې ته یا لندن ته خبره زمونږ به تبان زمونږ به بیړي غرق نشي. نو کټول افغان مشران په یو خبره متفق وي او یو پکې ورانه کوي د 60 نه 19 او مرایته بوټو واس نو د روس دا پیشکش یو طرف ته خو خده چې خدای په خیر خیریت روس تبا کی او دا مهاجر خپل وطن تلاش، بل طرف ته کوم ورانه جاری وساتلو دومره خطرناک دی چې د پاکستان بدین بیرت یو عذاب پکې دام دی چې ما تابل اورز یو سړی وي چې مولانا صاحب تاسو وایي چې پیغمبران دروغ نه وایي. نو ابراهیم علیه السلام خپل قوم ته ولې دروغ ویلي چې هغه ورتراله ورته وی چې راځه چې میلې ته زو د ورته انی سقیم ز بیمارم حالانکه دې بیمار نو. نو ما ورته چې به خبره دادا چې بیماری په دوه قسمه ده، یو بیماری د زړه ده او د روح ده او یو بیماری د بدن ده.
ابراهیم علیہ السلام غرض داو چې میلو لا هغه خلق زی چې په زړه جوړي. تاسو په ایمان وایي چې د اختر په ورځ د چا پلار مړي یا زوی مړي یا ښځه مړی یا لور مړی او تو ورپسې ورشي چې راځه د اختر ورځ د چې میلې ته لاړ شو لاړ به شي درته؟ په دغه خبره خو به پوهېږي چې په هغه جوور لږ نه پوهېږي، دومره خو به پوهېږي چې د اختر په ورځ د سړي پلار مړي او تازه یې ښخ کړی او مرګري ورپسې راشي چې هلکه راځه چې میلې له ځو، نو لاړ به شي ورسره. وجه څه وي؟ داسې بیماري سي بیمار خو هم نه ولې نه ځې؟ ابه وایي زما اړه نه وینې ساسي پلار مې مړ دی او ته ماته وایې چې راځه چې میلې له ځو. د پیغمبر دړه نه وینې ساسي د قوم د بېدینۍ په وجه. پیغمبر خو زمونږ غوندې نه دی، پیغمبر خوړه بیماري 24 ګنټې چې هغه د قوم بېدیني او د قوم بغاوت ګود. اوس مونږ خو دغه یو صاحبه ده او تیری بربادی میں ہے تیری بربادی میں ہے میری آبادی کا راج، تیری بربادی میں ہے میری آبادی کا راج، تیری بربادی میں ہے میری آبادی کا راج. چې ستا کور ران شي نو زما کور جوړ شي، ستا کور چې وران شي زما کور جوړ شي. تا کره مړی شوی دی، ما کره صاحبه ماښام روټۍ را روان، الواګانې را د شرشمو د ټیلو ډیوه را روان، ما کور آباد شي. د تختې جوړه ماته میلو شي، د څلوېښتی ماته میلو شي. خدای دې چرې ژوندی مه پاتې کوه چې ژوندی پاتې خو ماته نه فایده نشته. ستا په مرګ کې زما کور آبادي. مونږ خو داسې او پیغمبر خدا شی نو کنه، پیغمبر په الواګانو یا پیغمبر د شرشمو ټیلو په ډیوو باندې یا پیغمبر د تختې او د څلوېښتو په جوړو باندې خوشحالي. نو مونږ غوندې خو نو. ابراهیم علیه السلام ورته وفرمایل انی سقیم، میلو له هغه خلق ځي چې په زړه جوړي. د چا چړه بیماري هغه میلو ته ځي. زه ګورم چې تاسو 360 خدایان دي ستاسو، زه هغه خالق حقیقي ګورم چې د هغه په مخ کې تاسو بت ته سجدې کوئ، نو زه میلو ته تلی شم. نو ماته وی ښه اوس پوه شو. بیا یو بله خبره چې وه چې هغه ښځه او دی روان وو، ما یاره د دې قابل نه یې چې زه تا سره خبرې وکړم او زه خبرې ډېرې اوږدې کولی هم نه شم، تنګوه مې ما. ویل نه دي هسې ځان پوهېږم ما چې څو کاله عمر دی دی کم از کم 55-60 کال عمر میں چې په 70 کاله کې پوه نه شو کور دی وران شه، دې نه پس به څه پوه، دې نه پس به څه پوه. خو زه د دین خبره ده په لاره روان دي. ابراهیم علیه السلام ورسره بیبي ده. د هغه بادشاه قانون داو چې کم سړي سره به ښځه وه نو هغه به یې ترې اخسته او چې خور به وه ورسره نو هغه به یې ترې نه اخسته. اوس د پیغمبر د شان سره چې ښځه ترې وایي، نو ابراهیم علیه السلام خپلې بیبي ته وویل چې که تا نه یې تپوس وکړو چې د دې څه کېږي نو ته ورته یې زه یې خور یم. ولې؟ ځکه چې په اسلام کې مسلمانان سړي او ښځې اسلامي ټول رونه او خویندې، انما المؤمنون. نو هغه خبره دا وه چې ابراهیم علیه السلام ورته ووایي چې چونکې په اسلام کې ته زما خور یې، شریعت کې زما ته په عقد نکاح اغستې، نو ته ورته وایي چې زما رور ده ادا چه. نو زما عزیزانو عرض داو چې دا شی صورت په ظاهر د دروغو، حقیقت خدا سے نو. او هر شی چې دی هغه یو حقیقت او یو ماهیت لري. 1400 کال رستو پیدا خلق یې. اول خو تاسو دا مجال نه لرئ چې د هغې خلقو متعلق یو خبره وکړو، کجا هغه او کجا مونږه، کجا د هغې ایمان او کجا زمونږ ایمان. زمونږ څه ایمان؟ د هغې ایمان دا و چې څه به یې ووایې نو سر به یې کټ کو، خو خبرې نه به نه رستو کې. ایمان یې څه و؟ وہ بے سر کے کٹ جانے کا مجھ کو غم نہیں، سر کے کٹ جانے کا مجھ کو غم نہیں، خم نہ پڑ جائے تیری تلوار میں. عاشقانو معشوقے تو وہی سر کے کٹ جانے کا مجھ کو غم نہیں،
हम न पड़ जाए तेरी तलवार में द सर पर के दो गम रात निश्ता वासना च जमा सर पर के दो सर स्तातुर चरता का गणेश तमोत ब्याद पाकिस्तानियानो वंदु पाकिस्तान अल्लाह यो खबर में चाहता कड़े हुआ खबर दागे बरक सोहा माते वे जी मौलाना से मुलियानम दरो हुई माना तो पोएगे ना कमकले मसला दादा च अन्नासु अला दीन मुलूकिहिम खलक द बादशाह पर मजहबी जमुंग बादशाह दरोग जन दे नु कमुंग दरोग वायु खपकेगा मा मुंग बादशाह दरो तासो गोरे लस काल उश च दे सड़ी दा कौम दे इस्लाम पनुम चप धोखा के वसा लस काल बड़ी सी राखुशी कड़ी उसे पर मुलियानम लास हुआ इस्लाम दे इस्लाम दे इस्लाम दे इस्लाम दे इस्लाम दे च द खल्क रखले न रावस तासो ला शर्म न दर्जी शर्म ब्या पखपल अखबार और पखपल टीवी और पखपल रेडियो बांधे हो दबार मलकुनो ईमानदारी मन शर का वही कन शर्मे दलो तासु पे शर्मे परुंद चीन लोए रहनुमा इस्तीफा वले वर्कड़ा वले जका इस्तीफा वर्कड़ा चालकानु जुलूस विस्ते हो और अगे ऐलानो कुछ दा जमा तंजीमी उमोरो द ना अहलियत व जवा चिदे अलकानो जुलूस विस्तो लिहाजा जइस्ती शर्मेंदलो ब्या हो परेडियो बांधे मोए चिदे चीन वजीर याद चीनी और मशर इस्तीफा वर्कड़ा जका चिदे चीन अलकानो जुलूस विस्त दलता कराचाई के पसौनो खलक कबाब शो गौसली शाह प्लार तासो वली जानता सातले काबीना माता कड़ा उम्मा का खरम ब्यावागस मरकजी काबीना माता कड़ा उम्मा का खलक ब्यावागस वलिम साथ द वजीर आजम शराफत दादे द इंसानियत दादे चिस्ता पमल के द यो खुदा बंदगान और द यो कुरान और द यो इस्लाम मनुन की खपलो के उजंगे द दामाना द चिदा हुकूमत ना आहला दे नु द फौरन मुस्ताफी के द पकार फौरन तासु ला शर्म न दर्दी च तासु दे इस्लाम नामे आले हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला पकोर के च मुआसिरा उशवा फौज वर सराओ द तमाम दुनिया अमीरो खलक वलराले च अड़रू का च दा खलक केमक हजरत उस्मान और तो फरमाइल च ना जान ब केमकम खुद कौम पर मराए बचरे चाड़ो न च जाने प तबरुनो और पतुरो अलाल का फसयकफी का हुमुल्ला याते वे च द तुरी गुजार पे ओशो द विनो द मजगो सास की पर कुरान वर पे खजराला च लासी उनी वो बल गुजार च पेरागे द खजे गुती हलता हो गुरसे ईमान हो देता हो कौम कबाब कीगी कौम री पॉलिसी चल ताला न दर्ज कौम राजी तो नशे सातले जका खुद दरोगजने का सचिवे दरोग हुए नो द दरोग मजे हुलंडी अयो सड़े गाट गाट ब्रेते साथे चगाट गाट ब्रेते साथली नो खान 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 चल चरतइनो ओए खान दा जमुंग दे गरीबो दे खुदा को दी खुदा बेड़ा तबाह वल्ला च पदे खानानो मा द खपल मड़ी खबर नहीं कनस्ते च जदवी प्रेन खान के मड़े शे नहीं च गरीबो ब पकोना के लकाई मंडली ओ से बच्चा ब बेलची पूगा करी चा बदग आगा सड़ीला ब खबर कने च अस्ता खबरम कनी वली खान तशरा शिदा से दवा के ओ तासु यही गुलामा 200 काल द पेरंगी गुलामाना ज़हनियत दे कौम द मजबून न दे असम मगा मुर्दार अदत न मगा पलित अदतुना द गुलामा दर की तासु प सलवेख काल के दा तसव्वुर न कुछ मुंग यो आजाद को द खुदा बंदगान होने खानानो नवाबान द दे बंद जबस्ता द मड़ी कब्र कनम चिक ब बेलचा पौगा के तब मदीरे लजे कतन से जोई बदलेगे और आरा बदलेगे तमाम से जबस्ता कब्र कनम तब जमा कब्र न कनी और जो खान खजमड़ा चाहते हुए ततले मालना वेलवल मालजो द गरीबो जनाजो त च नशम पे द खान तब और खान लब अल जनाजे लजम च बम्बारी प कब्र कोले दगा च घट घटल तरागरी बल से के पलास न राइस द शेख महबूब अली खान प कब्र में तकरीर को
मल जागौर गरीबा पे नजर डाल बाइबरत, खुल जाएगी तुझ पे सब दुनिया की हकीकत। इबरत के लिए ढूंढ किसी शाह की तुरबत, फिर पूछ उनसे कहां है तेरी वो शान हुकूम। कल बराता तुझ में जो गुरूर वो आज कहां है, ए कासे सर वो तेरा ताज कहां। दागा शेख महबूब अली खान हो सीधा पेरंगियान लो निजाम मशीनरी द पलास में चलेगा। मल कल बराता तुझ में जो गुरूर वो आज कहां है, ए कासे सर वो तेरा ताज कहां। दगेला करे नो अजीजान अर्ज में दाओ चे मुंग के सहलियत पकार मुंग तदा महसूस कोल पकार दी चीजें आजाद सड़े ज मजदूरी को मेहनत को जान लरोटाए खपला गटम न मेहनत बारी बस्ता वाले को सलामू न बता। हाँ अगर सरी ता सलाम कवा ची सवाबी खुदा द पा रही ताला वाली हो ईमान पैदा कई दावर। औरंगजेब बादशाह रहमान बाबा तो वे कला कला राजा का न जमा दे दरबार अगर तल सुन पारा वे कला राजा समाता शेरू न बोए अगर तल वे आओ और तल नल पत्रख के में जानान पलास के में जाम दे नन पत्रख के में जानान पलास के में जाम दे जका औरंग द जमाने जमा गुलाम दे। औरंगजेब का आराइश द तख्त ताज का खो मर गए बैदा तख्त ताराज का नाज पदे तख्त और पताज के वल्ला जदयार तस्वीर पत्रख के गर्जा माल और दमयो जाम में पलास की विनो औरंगजेब ताखपल गुलाम गणमा तब जमा जुंगरे तराजे जबस्ता महल तनराज ईमान दा पैदा कर मुंग खुद खुदा पखड़ सैलाब योड़े की मुंग हो इस्लाम पर शर्मुन होता मुंग दला सखद इस्लाम बीड़े तबाश दा कुरान बो जमा दे पुखदा कसम हुई दा कुरान बजौलनी और द क्यामत पौरस बजमुन पगाड़ा के प्रति पमुंग बांधे बलोए गवाल लोए गवा बदा कुरान विदा अल्लाह प मखके चे अल्लाह दागा खल्कु ताबेदारी कौला और दागा खल्कु पूजा पाठ कोलो चिकम खल्कु जखपूला दे पैमाला वलमा कम खल्को चे जमान निजाम प मल के रावस्ते शो और जवर तस्पक कारे दमो दमल कानून द पेरंगी निजामो खुदा दा पीर साहब दा मुला साहब दा आगा बी दिनो दवागो उस बच्चे की मुंग मुला तो जमुंग दा मुला तो बदासी लका मौलाना हुई अलबसा मुश्किन जुल्फे यार माँ अलबसा मुश्किन जुल्फे यार माँ चूंकि मादुज दे मो जंजीर माँ अलबसा मुश्किल जुल्फे यार माँ चूंकि मादुज दे मो जंजीर माँ वही जमाद यार जुल्फे खुद मुश्को द अंबरो पशानी दी लेकिन जखो गालिब माद पारबती जंजीरू न जोरशी नाजीजान प खुदा में भी कसम वी दगा कुरान और हदीस बर मुंग द पार जंजीरू न जोड़ी और प मराई के बेरा ताचूल द क़यामत तक कराए वो पलासुनु की नहीं पखपो की बनी खुजूहो फगुल्लूहो रवि नहीं सही खुजूहो फगुल्लूहो सुम्मल जहीम सल्लूहो रवि नहीं सही और पदे मराई के वर्त जंजीरू नवा चोई और आका गई द क़यामत कैदियान में पदे मराई के जंजीर चोले और रवान करे दा कुरान और हदीस बा जमुंग द मराई जंजीरू नहीं
او مونږ بخدای تاسو په دې خوشفهمۍ کې مبتلا کیږي چې زه ملایم او تمړ شو او ما در باندې قران وی جو ټر شو چې هغه د جنت تلا ستا دا سے ټر شو چې کور دې د غپلار او د نیکو قران دې په قبر کې جنت باندې خبره نشته زما د قران اثر به الکیږي پتا چاول خو دا اثر په ما شوی والکه چې کم دم مانی منله پتا به اثر وکړي تاسو راشي شراب په 1200 روپۍ چې کم بوتل خرڅيږي په کمزه کې کمزه خرڅي ولې یریږي ها په ایمان وي تاسو ته نه ایمان تاسو به ایمان تیروي چې په جمعه کې رښتیا نشي ویل